بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تیر روز موږ د کمپیوټر په مشخصاتو باندې خبرې کړې په هغو کې خو انشاءالله کوم مشکل نشته. ښه بیا راغلی و رایټ کلیک کړی و پاپ اپ مینو یا هم رایټ کلیک پراپرټیز راخلاصېدله تر نیمه پورې رسېدلی و که نه هغه خو مې چې د ګرافیک مربوط کې له هغو وروسته بیا دلته ډسپلی سیټینګ لرو او دلته پرسونلایز لرو په دې باندې خبرې کوو. دا اوس که چېرته دلته کلیک وکړو هم دا سیټینګ راخلاصېږي او که چېرته دلته سیټینګ ته راسل دې طریقه هم کېږي خو دا به ټول وایي له چینه له سیټینګ له طریقه به یې صحیح شو. نو راځو اولا له سیټینګ څخه شروع کوو. په اول کې که څنګه کولی سکرین شاټ عکس واخلو راځو په یوه باندې خبرې کوو. صحیح شو. کمپیوټر کې مثال غواړئ چې له ویډیو څخه یا هم مثال یو کتاب څخه یا هم مثال یو بل شی دلته یو عکس د غواړئ چې دې نه سکرین شاټ عکس واخلئ نو بیا به راځئ سټارټ ته سټارټ ته کله چې رالې دلته به ته سرچ کړئ سنیپینګ ټول فقط SIN ولیکه خپله درته راځي. ګوره کله د سنیفینګ ټول ولیکو اتوماتیک دلته راځي کلیک وکړه له کلیک څخه به وروسته تاسو دا صفحه راخلاصي. دا صفحه چې راخلاصه دلته نیو لرو نیو باندې کلیک وکړه له هغه وروسته د کوم ځای عکس دې پکار دی ورته وایي ما ته د دغې لوګو عکس پکار دی نور داسې کش که چې یې پرېږدئ کله دې پرېښودو ګوره تاسو به دا صفحه راخلاصي. صحیح شو. دا صفحه چې راخلاصه اوس کنټرول اس پریس کړئ یا دلته فایل ته راسئ سیو ګورئ لرو دلته سیو اس نو زه کنټرول اس پریس کوم له هغه وروسته به تاسو راسئ چیرې ذخیره کوئ په ډسټاپ صفحه د چا په نامه مثال دلته کپچر نوم ورکوئ دلته خپل نوم مثال هر څه نوم چې ورته لیکي ورته خالد نو دا هم سیو کړه. دا کلوز که ګوره د هغه دې جهاز څخه یو عکس موږ ته جوړ کړو که جوړ نه کړو سر خو انشاءالله خلاص و. د هر ځای عکس تاسو غواړئ مثال د دې لوګو غواړئ یا یو فلم راخلاصوئ هغه به هم مثال اوس زه راځم دلته د مثال یو عکس راخلاص کړی دی مثال د خبرې دغه کور ده. صحیح شو. دا کور اوس په پینټ کې رسم شوی ده غواړئ له دې څخه یو عکس واخلئ. صحیح شو. نو بیا به دا کور راخلاص کړئ له هغه وروسته بیا راسئ دلته به ورته سرچ کړئ سنیپینګ ټول سنیپینګ ټول دې سرچ کړو ګوره سنیپینګ ټول راځي کلیک وکړه له هغه وروسته مثال د دې خواته که د نیو باندې کلیک وکړه نور داسې کش که دې دومره عکس مې پکار ده پرېږده کنټرول اس پریس کړه زه اوس مثال ورته دلته ورته لیکم چې هوم د هوم په نامه چیرې په ډسټاپ صفحه سیو که او دا هم کلوز که او دا هم کلوز که. اوس ګوره راځو د هوم په نامه دلته یو عکس راغلی که نه ده راغلی سر خو خلاص انشاءالله. دغه طریقه ده د سکرین شاټ چې موږ څنګه کولی شو سکرین شاټ واخلو. ښه له هغه وروسته راځو سیټینګ ته راځو سټارټ باندې کلیک کوو له سټارټ څخه وروسته خو اول دلته چې لرو پاور بټن لرو پاور بټن خو در معلومېږي سلیپ کمپیوټر خوبي حالت ته ولي او شټ ډاون کمپیوټر خاموش کوي سټارټ کمپیوټر بیرته اتوماتیک چلند کوي. د هغه وروسته سیټینګ لرو اوس به خبرې کوو پیکچر که غواړئ چې مثال یو پیکچر راخلاص کړئ ګوره دغه پیکچر ته دې راولي ډاکومنټ ته غواړئ اوس ولاړ شئ او دې طریقه هم تللی شئ بیرته ورته راسئ دلته ډاکومنټ لرو په دې باندې کلیک وکړه دا دې هم ډاکومنټ ته ولي. صحیح شو. د هغه وروسته بیا راځو دلته اخر دلته د اکاونټ لرو خپله که غواړئ چې مثال دې کې تغیرات راولئ کلیک وکړه اوس دلته درته وایي چې چینج اکاونټ سیټینګ که غواړئ چې په دغو اکاونټ کې د سیټینګ راولئ نو دا به هم انشاءالله په سیټینګ کې هم راغلی کنټرول پینل کې به هم خبرې کوو. صحیح شو. نو بیا به راځئ دلته چینج اکاونټ سیټینګ باندې کلیک وکړه عکس یې ورچینجوئ مثال نوم ورچینجوئ دې ځای کولی شئ او لاک کمپیوټر دی لاک که کول پې که ساین ان اوټ ساین ان اوټ یې که کوم پروګرامونه سره خلاص کړي یا ډېره خصوصي کوله بند شو ساین ان اوټ یې که کوم پروګرامونه سره خلاص کړي اتوماتیک یې څه رقم کوي بندوي له یوې زر څخه بلې زر ته ځي سر خو انشاءالله خلاص وپید. اوس راځو موږ خبره زیاتې خبره دې په سیټینګ لرو سیټینګ باندې کلیک وکړئ اوس دغسې د سیټینګ ده دا کله چې د کوم آپشن نه چې دی مکمل دلته موجود دی. صحیح شو. دلته مثال سرچ وي شاید ښکاره کولی چې دلته پسې سرچ کړئ خو دلته اوس په سیټینګ باندې دلته څنګه سیټینګ ته رالو نو دلته اول چې دا پرسونالایز لرو دا مشکل دا هغه نه ده مثال سخت نه دی مشکل نه ده چې ته له دې خوا شروع کړئ له دې خوا شروع کړه ټول ویل کېږي که له دې خوا شروع شي که له دې خوا موږ به یې له ښي طرف نه را شروع کړو که نه اصل خو انګلیسي له کوم طرف ته ده چاپ طرف ته کمپیوټر هم چا جوړ کړی دی جوړ کړی پوه شوئ. ښه اوس راځو له پرسونالایزیشن څخه شروع کوو پرسونالایزیشن باندې کلیک وکړه اوس تاسو دا صفحه راځي اول سیده د وجه کې بیکګراوند راځي. صحیح شو. بیکګراوند کوم ځای ته ویل کېږي دې صفحې ته چې ویل کېږي بیکګراوند ډسټاپ صفحې ته هغه شاته چې دا کوم عکس موږ ورته لګولی دا چې ده بیکګراوند ده. صحیح شو. له هغه وروسته بیا سیټینګ ته راځئ اجازه ده له هغه کله چې مثال بیکګراوند ته راغله اوس ته غواړې چې دا یې ما نه ده پکار ما ته یو بل عکس پکار ده نو بیا به راځئ پیکچر ته بیکګراوند ته کله چې رالې اوس خو عکسونه دي دلته مثال ورته وایي چې زه دا عکس ورته انتخابوم اوس ګوره شاید عکس تبدیل شوی یا په دې باندې کلیک وکړه کله دې کلیک وکړو ګوره عکس چینج شو که نه شو چینج بېرته مثال سیټینګ ته راسه کله سیټینګ ته رالې ورته نه ما ته بیرته دا پکار ده ځکه دا د نن ورځې داسې د ښکالات نصیب یې. صحیح شو.
دې ځای خو چینجولی سو خو ته وایسې نه زه خپل عکسونه ورته لګوم نو بیا به راځې براوز ته کله چې براوز باندې کلیک وکړو عکسونه دې چیرې دی ډیسکټاپ صفحه دې مثال ورته دا عکس زه په لګوم انتخاب کړه چوز فولډر باندې کلیک وکړه اوس راځه صفحې ته راسه صفحې ته راغلی ګوره کور دلته راغلی که نه ده راغلی بېرته سیټینګ ته راسه کله چې سیټینګ ته راغلی ورته نه دا مې هم نه ده پکار یا مثال ګوره دلته نور اپشنونه لرو چوز اپیټ لرو اول چې ده ګوره که زه مثال دا عکس ورته انتخاب کړم دا عکس مې انتخاب کړو اوس په صفحه منظم راغلی که نه ده راغلی خو که چېرته مثال بېرته سیټینګ ته راسم دلته سټریټ ورته انتخاب دا اول چې د فیل په د عکس ده په صفحه راوله په ټوله صفحه کې یو وارې راوله اوس ګوره هغه پورته مثال پورته هم وتلی لاندې هم وتلی څنګ ته هم وتلی که چیرې عکس غټ وي نو دا وځي که چېرته کوچنی وي بیا چې دی څوک کوچنی راځي صحیح سو له هغه وروسته بیا دلته سیټینګ ته راسئ کله چې راغلی فټ دا راته فټ کړه اوس راځه دا درته فټ کوي له شاوخوا نه دا رنګ سپین ده ځکه ستاسو خپله سپین ورته انتخاب کړی وروسته رنګ ورته چینج کړئ دلته چې رنګ ورته چینج کړئ ګوره هر یو هغه ورته چینجېږي دلته سپین انتخاب ده ورته دا زیړ کړه زیړ څخه وروسته ګوره دا زیړ شو که نه شو زیړ بېرته راځو سیټینګ ته کله چې سیټینګ ته رالو ورته نه په دې شکل سره مې نه ده پکار ولې نه راځي بېرته راځم سیټینګ ته سیټینګ ته کله چې رالم ورته داسې پیټ مې نه ده پکار ورته سټریټ چې ده که عکس غټ وي د عکس درته را کوچنی کوي د صفحې په اندازه یې کوي که کوچنی غټوي درته د صفحې په اندازه یې درته ښیي سر خو خلاص و یعنې که د عکس ډېر غټ وي کوچنی کوي په صفحه یې درته برابروي که کوچنی یې درته غټوي په صفحه یې درته برابروي له هغه وروسته بیا راځو سیټینګ ته سیټینګ کې چې ده ټیل لرو ټیل د عکس څو راته تکرار کړه یعنې څنګه که چېرته مثال موږ یو عکس ولرو هغه ډېر کوچنی وي مثال د خبرې ګوره اوس موږ په ډیسکټاپ صفحه دې وي لوګو دغه عکس جوړ کړو نو دا موږ ډېر کوچنی جوړ کړو دا اوس انتخاب کړو اوس به راسې په صفحه باندې ګوره یو ور راغلی که نه ده راغلی نو دلته بیا سیټینګ ته راسه دلته ورته وایي ټیل دا څو راته تکرار کړه اوس صفحې ته راسه ګوره یو دوه درې د عکس ولې دومره ډېر تکرار کړو ځکه چې ډېر کوچنی و که غټ ورته انتخاب کړم بیا یو ورې شاید بیخي یو ورې تکرار کړي مثال دا ورته انتخابوم دا مې ورته انتخاب کړو د هغه وروسته راځه دا کلوز کړه اوس ګوره یو دوه درې څلور راته نور سیده هم نماینده ښکارېږي دلته څومره عکس هم کوچنی وي هغومره زیات ورته ښکاري بېرته راځم سیټینګ ته له ټیل څخه وروسته سینټر فقط په مابین کې راته وښیي مثال دا عکس مې ورته انتخاب کړو ورته مابین کې راته وښیي نور یو شی هم راته ښیي ګوره فقط هغه عکس یې ده مابین کې درته ښیي بېرته راځو دلته ورته مثال په دغو شکل سینټر د هم نه د پکرسپان ورته انتخاب کړه هغه هم مثال په دغو شکل سره لکه څنګه چې فیل کې ښکاره دی هم په دغو شکل سره درته ښکاري راځو بېرته سیټینګ ته سیټینګ دلته زه سټریچ ورته انتخابوم ځکه چې دا نورمال عکس یې ده غټوي او کوچنی کوي درته د صفحې په اندازه یې کوي سر مو خلاص انشاءالله تر دې جا ښه دا خو ټول څه شي د خبرې د څه شي وي د پیکچر وي د عکس اوس سولټ کلر لرو که غواړې چې دې ته فقط رنګونه ورکړې اوس خو ګوره دلته فقط رنګ څو که نه څو فقط سولټ کلر مې ورته انتخاب کړو نو دا راسه بېرته سیټینګ ته راسه کله چې سیټینګ ته راسې سیټینګ ته راځم له هغه وروسته مثال دا رنګ دی نه ده خوښ دا رنګ ورته انتخاب که اوس صفحې ته راځه ګوره صفحه چینج سوې ده که نه ده چینج سوې بېرته راځه سیټینګ ته ورته نه دا رنګونه مې نه دي خوښ زه د خپلې خوښې رنګ جوړوم بیا به راځې کسټوم کلر ته په دې کې ګوره یو تخنیک هم درته ویلی څنګه سکرین معلوم خراب ده صحیح ده دلته مثال کوم رنګ غواړې ورته دا رنګ غواړم خو دلته دا دلته درته ښکاري دلته ورته تیزې که ګوره ډېر تیز ورته نه لږ پوخ که یو مخ تورېږي داسې هر یو رنګ هم چې ورته انتخاب کړو د هغه وروسته مثال دا رنګ ورته انتخاب کړو ورته دا ډېر راته تیز کړ ډانې که ډانې سکو ګوره دلته رای اوس ګوره دلته هم درته ښکاري خلاصه ګوره صفحه دې سره کم سوه په دغه شکل سره سوه نه غواړې بېرته راځه کلرونه نه دي ښکار بېرته به سولټ کاله دلته راسې ورته دا راته پیکچر که پیکچر به سي صحیح سو نو اوس به بېرته پیکچر راسي بله خبر ته وایسې نه دي ما څو عکسونه دي خپل مثال د مکتب د دورېدیه مثال د ورونو عکسونه دي زه غواړم چې دا په صفحو ولګوم بیا به راځې دلته بکګراونډ ته چې کله راغلې دلته به سلایډ شو باندې کلیک وکړې سلایډ شو دې چې کله کلیک وکړو اوس دلته درته وایي چې عکسونه دي چیرې براوز ته به ځې له براوز څخه چیرې عکسونه مثال زه ورته وایم چې دغه عکسونه دي دلته ډبل کلیک وکړه یا دا فولډر ورته انتخاب کړه فقط فولډر به انتخاب کړې له هغه وروسته چوز د فولډر به کلیک وکړې له هغه وروسته په دغه فولډر کې چې څومره عکسونه یي هغه به ټول په دې صفحه درکړي یو به راځي خو څومره وخت به دلته وخت ورته تعین ده ګوره څو منټه
10 منټه. نو دلته به ورته انتخاب کړي نه یو ملت ورته انتخاب کړو، یو ملت بعد به دا څه رقم کېږي تبدیلیږي به. نو هغه مثال ته یو هاور ورته انتخابوي، شپږ ساعته مثال 10 منټه هر څومره وخت ورته انتخابوي. که نه غواړې فقط بېرته به دلته راسي، دلته به پیکچر ته انتخاب کړي، ګوره بېرته دا پیکچرونه چې دي دلته راځي. صحیح سو. خو بله خبر د عکس کوم عکسونه ستاسې لګولي اوس دا ټول موږ سره په کمپیوټر کې موجود دي. که دا چینج کړم هم دی دلته ستا بېرته فقط کلیک وکړه، ځکه په کمپیوټر کې ستا. خو که داسې عکس تاسو په لګولی چې هغه مثال یو وارې په کمپیوټر کې دلته په ډیسکټاپ صفحه ولګوئ او دا عکس بېرته له کمپیوټره وباسئ، هغسې بیا ته که چېرته مثال هغه ورته وباسئ چې یو وارې هغه صفحه ور چینج کړې، نور هغسې د څه رقم کېږي له منځه ځي، دې ځای دلته نه پاته کېږي، دلته بیا نه پاته کېږي. سر خو انشاءالله خلاص تر دې ځای. راځو له وروسته بیا کلر ته راځو. کلر د دغو ځای رنګونه مثال دا کوم رنګونه زه ته ښیي. اوس ګوره زه دلته سیټینګ ته راځم، کله چې مثال سیټینګ ته رالم دا رنګ یې څه رقم دی د سیټینګ سور ده که نه. یا مثال بېرته راوځم ګوره د هر شي رنګ سور ده که نه ده سور. بېرته پرسونالایز ته راځم دلته ځکه چې موږ دلته چېرته انتخاب کړی ګوره ده ورته دا زیړ که کله چې زیړ کړو دا خو لږ وخت نیسي، صحیح شو، داسې کم وخت نیسي. ګوره اوس به هر شی زیړ شوي، دا لیکنې هر شی زیړ شول که نه شول. بېرته مثال ورته وایي چې نه دلته چې دا اول چې دلته ورته انتخاب کړه چې مثال چور یور کلر اول چې دا اوس لایټ ده، لایټ څنګه روښانه، صحیح شو، ډارک ټول راته تیاره که. نو دې ته صبر وکړئ، دا هم لږ وروسته اپلای کېږي. ګوره ټوله صفحه توره سوه که نه سوه توره. بېرته لایټ ورته انتخاب کړه، بېرته به خپل حالت کسټوم ورته انتخاب کړه، خپله به ته مثال ورته انتخاب کړه. څنګه اول چې دا لایټ سره کمې که سپینه که چوز یور ډیفالټ وینډو موډ داسې دا لایټ کوي. خو که چېرته مثال غواړئ چې نه توره دی دا توروي درته. خو کومه وینډو ګوره زه کله مثال دا سټارټ منو ته راسم ګوره څنګه ده توره ده. که غواړئ چې مثال نه دا سپینه سي لایټ ورته انتخاب کړه، لایټ څخه وروسته ګوره سټارټ منو څه رقم سوله سپینه سوله دلته. او که غواړئ چې مثال دا پروګرام څه رقم ده دا تور ده، دلته لایټ ورته انتخاب کړه، کله چې لایټ ورته انتخاب کړو دا به سپین. اوس دا ورته تور که کله چې تور کړو سټارټ منو به توره سي، وروسته دا پروګرام چې ده دا به سپین سي. ټرانسپیرنټ افیکټ ګورئ دلته دغو ځای ته هم که فهمي دلته څو رنګه استفاده شوي د دغو ځای کې ګورئ یو عکس غوندې له شا چې درته معلومېږي. نو که غواړئ چې هغه ټرانسپرنټ نه وي نو دا ورته غیر فعاله کړه. اوس ګوره ټول یو رنګ شو که نه شو، بېرته ورته فعاله کړه هغسې د څو رنګونه یا عکس غوندې یو ځای کوي سره، صحیح شو. او که غواړئ چې نه له دې رنګو څخه د ما یو هم نه ده خوښ، زه راځم خپله رنګ ورته جوړوم. بیا دلته اټومیټیکل پیک دلته که چېرته دا ورته ټیک مارک کړې، کمپیوټر خپله رنګ ورته جوړوي. کوم رنګ چې تا ګوره له دغو 5 رنګو څخه یو رنګ جوړوي دلته بیا په کمپیوټر باندې اپلای کوي. خو که غواړئ چې نه زه خپله رنګ ورکوم، کوم رنګ مثال دا رنګ دې ورته انتخاب کړئ، هم مثال دا رنګ هر یو داسې انتخاب کړو. که انتخاب دې کړلې وروسته ګوره اوس په اپلای شو. اوس راځه سیټینګ ته راسې، مثال سیټینګ ته راځم ګوره هر شی په دغو رنګ سول که نه سول. دا د مثال دلته ګورئ سټارټ بټن ته راځو. سټارټ بټن ته کله چې رانږدې شي ګوره چې کله ورنږدې کېږي دا څه رقم سو دا زرغون سو. له هغه وروسته بیا راځو کلر ته. کلر ته سره له ورته دې رنګو څخه د ما یو رنګ هم نه ده، دې کې هم زه د خپلې خوښې رنګ جوړوم. بیا به کسټوم ته راځې دلته دې ځای رنګ خو انشاءالله چې جوړولی شي څنګه رنګ جوړ کړو، صحیح شو. دا هم ورته کلوز وم په دې ځای کې خو انشاءالله مشکل نشته. له هغه وروسته راځو لاک سکرین. لاک سکرین کې کوم کار نه کېږي. دغه لاک سکرین چې ګورئ مې سټارټ ال پرېس کوم خو دا په ریکارډ کې نه راځي، صحیح شو. دغه لاک سکرین خو در معلومېږي. دا مثال کوم عکس ده، اوس دا عکس ده، غواړئ چې مثال دا عکس ورته چینج کړي یا دې بیخي نه دا عکس، نو بیا به راځي اول په دغو ځای کې بیکګراوند چې ده مثال وینډوز سپلایټ چې دې مثال که غواړئ اوس خو دا خپل هغه ورته انتخاب ده. که غواړئ چې مثال عکس ورته انتخاب کړې نو بیا پیکچر ته راځي، پیکچر ته سره لږ ګوره دا ټول پیکچر راځي، دا ورته انتخاب کړه. بیا وروسته سټارټ ال پرېس کړه، کله چې سټارټ ال پرېس کړو وروسته ګوره دا صفحه ورته ولګېده که ونه لګېده، بېرته کلیک وکړه او دا پاسورډ چې دا ورته ورکړه بېرته به خلاصېږي. که چې نه دې ته هم زه خپل رنګ خپل عکسونه انتخابوم نو بیا به راځي بیکګراوند ته دلته پیکچر ورته انتخاب د سلایډ شو به ورته انتخاب کړې. له هغه وروسته به دلته ورته راسي مثال عکسونه دي چېر دغه عکسونه به ورته انتخابوي، هغه به ورته راولي، نور به دلته پله کېږي، صحیح شو. بېرته راځو پرسونالایز ته. پرسونالایز چې راغلی بیا لاک سکرین ته. لاک سکرین ته کله چې راغلی ورته دا کله چې مثال اوس خو دغه ښکاروي عکس ورته دا بیخي ما راته ښکاره دا کلیک له کلیک څخه به وروسته تاسو هغه بیخي نه ښکاروي. په بښنې سره دلته که چېرته مثال تاسو غواړئ چې هغه ورته ولګوئ. د موبایل په صفحه هم لیدلي دي
د موبایل په صفحه وای نن واوره وري سبا باران آفرین هغه نو اوس دلته دې چې ښکاره شي هغه به بیا لیجې ورته انتخابه شي مثال ګوره 3D ویور دی یا وی د هوا حالات راکړي مثال دې ځای کلندر جنتري دې راته راکړي څه شي دې راکړي نو دا نه ښکاري تر هغه وخت دې سیټ اپ دې نه ډاونلوډ کړئ په هغه وخت کې بیا کار کوي سیسو اوس دا مثال زه دا ورته انتخابوم نو دغه اوس هم ګورې هغه درته ښیي دومره بجې دي ټیوزډے ډسمبر 11 دا هم په دغه شکل سره اوس دغه سکرین چې دا راته ښکاره ورته دا ما راته ښیي دا فعاله که کله چې دا فعاله کو اوس راځه دا به نه درته ښیي سټارټ ال پریس که کله چې سټارټ ال پریس کو اوس ګوره هغه ښکارئ نه ښکارئ بیرته ساین اوټ ته ولاړ سم دا بیخي نه درته ښکارئ که که غواړئ چې درته ښکارئ کې بیرته شو لاک سکرین بکګراوند باندې کلیک وکړه نو هغه به بیرته درته ښکارئ سکرین که چېرته مثال غواړئ دا سکرین چې څومره وخت وروسته دا ډسپلی حالت ته ولاړ شي مثال صفحه توره راشي کله چې له بیټرۍ نه کار کوي څومره وخت ته په کمپیوټر کار ونه کوي ګوته په مثال ماوس یې ونه ښوره دا د توره صفحه په راشي توره صفحه هم کله په کمپیوټر هغه لیس کار ونه کوي نو چارت چې مثال څومره بس هغه انشاءالله کله چې سیټینګ ته دلته بیا خپله په دوی کې به انشاءالله بیا هلته غیږو صحیح سو دلته درس در باندې ډېری له هغه وروسته دلته سکرین سیور سیټینګ لرو سکرین سیور ډېر ښه درس ده سکرین سیور باندې کلیک وکړه اول چې دا ګوري دلته چې انتخاب د سکرین سیور ته نه انتخاب ده دلته به تاسو ورته راسي 3D ټیکس یا مثال بلانک توره شپه دې راسي مثال تاسو په کمپیوټر باندې به دقیقه کار نه کوي په کمپیوټر باندې سره کوي توره صفحه به راسي یا مثال ورته وایي مثال په دغه شکل سره راسي دغه ته تاسو څه وایي دا وینې دا اوس ګوره زه په صفحه درته راولم دا ډومبکان ورته وایي چې ورته وایي ها نه ځینې خلک پوکاڼي ورته وایي ډومبکان ورته وایي چې ورته وایي خو نه پوهېږم تاسو به زه به کې چې ورته وایي یا مثال دا نه غواړئ دلته ما ورته انتخاب کړو اوس ګوره په دغو شکل سره راځي لکه برېښنا غوندې هغه راځي صحیح سټایل نه دی مثال فوټو عکسونه دې غواړئ سره راسي دلته بیا عکسونه ورته انتخابوي یا مثال دلته فوټو ته عکسونه راول هغه بیا دلته راځي سیوه دې د که کار پوه نه کړي نور دغه صفحه راځي وولې نه خورې چارج خوري پوه شوې د چارج نه چارج خوري مثال تاسو په کمپیوټر باندې په کمپیوټر فقط یوه دقیقه داسې پرېږدي لاس مه وروړئ مثال ګوتې مه پوکئ هسې دغه صفحه داسې راځي بیا صحیح سو نو اوس بیا دلته راځم دلته که غواړئ چې خپل نوم دې راشي هغه نوم لله داسې وګرځئ نو بیا به راځئ دلته 3D ټیکس نه استفاده کوئ 3D ټیکس باندې کلیک وکړئ هغه وروسته راځه سیټینګ اوس ګوره پریوي وي که داسې راځي اوس خو وینډوز لاس ده په وینډوز 7 کې وینډوز 7 راته اوس سیټینګ باندې کلیک وکړه له وروسته اول ټایم وخت دې راسي ټایم ورته انتخاب کو کې که اوس ګوره بچې به درته ښکاري که نه چې لاس بجې 2:40 دقیقې او څو ثانیې 15 ثانیې بیرته راځم مثال سیټینګ ته کله سیټینګ ته راغلی ورته کسټوم زه خپله ورته لیکم زه مثال دلته ورته لیکم څه شی ورته لیکم دلته ورته لیکم چې حکیمي ورته ولیکو او دا هم ورته اوکې که اوس راځه پرې وکړه په دغه شکل سره به درته صحیح سو بیرته راځو سیټینګ ته کله سیټینګ ته راغلی خو فقط دا رقم تاویږي که نه نو که غواړئ چې مثال دا تاویدا ورته بدله کړئ چوز پونټ باندې کلیک وکړه اول چې دلته پونټ لکه فورماټ کې مې څه ویلي ول پونټ باندې چې کلیک وکړو مثال په کوم پونټ دی دلته پونټ ورته انتخابوئ مثال په دغه پونټ دی هر پونټ چې ورته انتخابوئ ډبل دی وي ایټالیک دی وي څرګند دا هم ورته ویلی شي مثال دا اوس ورته چې هم دی بولډ او هم دی ایټالیک او دا هم ورته وکړي که دا هم ورته وکړي که اوس یې پرې وکړه اوس ګوره هم ډبل سو هم ایټالیک سو صحیح سو خو ورته دغه کوم ډول چې دی ګډېږي چار خوري دا مې نه ده خوښ نو دلته به ریزولوشن ټایپ ته به راسې دلته اوس پین ورته انتخاب ده دلته سیسا ورته انتخاب که وکي که له هغه وروسته به ګوره اوس په دغه شکل سره ځه که دا دې هم نه یې ورته خوښ سیټینګ ته به را سیټینګ ته چې راغلی نو دلته ورته وایسې مثال دغه وبل ورته انتخاب که وکي که اوس به بیا داسې لکه څه رقم داسې به ښوري او که چېرته مثال دا هم نه ورته خوښ نو بیا به راسي دلته ټمبل ورته انتخاب که او دا هم ورته وکې کله چې وکې که اوس به ګورئ په دغه شکل ړنګ بنګ به اوړي صحیح سو فقط دلته ما یږده دلته ورته نن دلته 3D ټیکس ده دلته ورته ده نن اوس څخه هېڅ نشته او که 3D ټیکس ورته انتخاب کړي سیټینګ هم په هلکې سیټینګ ته چې راشي اوس دا ریزولوشن یې څه رقم وي پوه شوئ نو هغه مثال تاسو ورته های لو کولی شئ وکې که اوس راځي مثال ګور ریزولوشن یې مثال دا رقم
له هغه وروسته مثال ورته وایي نه دا ورته کم که دا ورته کم مثال کمولی سي او سایز یې څومره لارج که مثال کوچنی اسمال ورته انتخاب که اوس بیخي ډېر کوچنی ده معلومیږي سم نه معلومیږي سم سیټینګ ته راسه ورته دا سره کم که لارج که ریزولوشن سپیډ یې سره کم داسې تاویږي چې دا څوکۍ که دلته ورته وایي سلو ورته انتخاب که او فریوي که بیخي کرار تاویږي بېرته راځه دلته ورته وایي دا سره کم که فاست کې که له غره سره ځه داسې تیز به راځي اسمت نن دې درس ډېر خوشحاله ده سر خو خلاصېږي انشاءالله له هغه وروسته مثال که اوس دا په کوم رنګ دغه قهوهيي رنګ ورته وایي دې ته که نه په دغو رنګ سره ځکه دلته دا رنګونه ورته انتخاب دی که غواړې چې رنګ یې چینج کړي دلته به سولټ کلر ته راځي بیا به کسټم ورته انتخاب کړي چوز کلر ته راسل دی چې یو رنګ ورته جوړ کړي یا خپله ورته انتخاب کړه رنګ به راځي خو تاسو بیا په دې کې خپله کار وکړئ او که غواړئ چې مثال بیا په دې کې عکس راوړئ خو هغسې ده بیا هغه عکسونه ځان ته عکسونه دي چې مثال هغه اکسټنشن یې بي ام بي د چې دي چې هغه خو عکسونه موږ نه لرو صحیح شو تر دې خو انشاءالله سر خلاص شو بل څو دقیقې وروسته دې دا راسي اوس دلته څومره ورته لیکلې یوه دقیقه خو که چېرته ورته وایي چې نه دا 5 دقیقې وروسته راسي دا به له 5 دقیقو څخه وروسته دغه راځي نه کېږي کم نه د یوې دقیقې څخه کم نه کېږي خو بیا کله چې دا مثال دا سکرین سیور پر راغی دا نوم دی کله چې مثال راغی مثال داسې تاسو بیا چې کله کمپیوټر ماوس وښوره یا د کیبورډ کې بټن وګور بېرته کمپیوټر دې لاک شي که دې لاک نه وي کولپ شي کولپ نه شي که چېرته دلته آن ریزیوم ورته دا ورته ټیکمار کمپیوټر به بیا سره کمي کول به بیا به دوباره پاسورډ ورکوي او که چېرته دا ورته ټیکمار نه کوي نو بیا څه ده کمپیوټر دې نه کولپی کېږي سر مو خلاص انشاءالله زه به دا ورته اپلای کوم او دا هم کمپیوټر کله یوه دقیقه پرېږدي خو دا کمپیوټر خپله ګلېږي یعنې خپل څه راګرځي نه اوس ګوره تاسو په دې باندې یوه دقیقه کار مه لرئ هغه صفحه به تاسو در خو اوس یوه دقیقه ډېر وخت ده چې زه داسې پرېږدم دلته صحیح شو مشکل خو نشته تر دې دا چې و لاک سکرین دیم سره راځو دیم سره کله چې راغلی اول خو چې د مثال بکګراوند او کلر خو مو ویل ساوند ماوس کرسر چې دا به انشاءالله چېرته وایو دا به په کنټرول پینل کې وایي یا هم مثال سیټینګ کې وروسته را روان دي صحیح شو د هغه وروسته دلته که چېرته مثال ته غواړئ چې زه دا صفحه نه غواړم زه له دې صفحو څخه یوه صفحه انتخابوم خپله د وینډوز ده خو یوازې دا ډارک ده بله چې دا لایټ ده روښانه هر یو چې کلیک کوئ کلیک له کلیک څخه به وروسته ګوره صفحه څنګه سي چینج به سي یا مثال غواړئ وینډوز 10 دغه نورې صفحې دي خو دلته څو دانې دي څو عکسونه دي کې 15 عکسونه دي یا مثال دغو ته راځئ مثال فلاورز ګلان د شپږ ایمیجه کلیک وکړئ له کلیک څخه به وروسته نو تاسو دغه صفحې راځي اوس راځه لاندې ګوره دا صفحې به څنګه سي چینج شي نو هغه هر یو خپل مثال خپله رنګونه ورته ښکړی شي مثال په کوم رنګو سره یې ګوره له هر یوه سره دا رنګونه چې دي چینجېږي یا مثال ورته وینډوز لایټ ورته انتخابوم چې د خپل نورماله حالت ته راشي صحیح شو خو که غواړئ دلته نورې صفحې هم راځي کله چې تاسو وینډوز اپډیټ کوئ له هغو سره اتوماتیک دلته راځي یا هم که غواړئ چې ډاونلوډ یې کوئ نو نن بدبختانه موږ وای فای خلاصوی صحیح شو ګیټ مور دینز به کلیک وکړئ کله چې په دې باندې کلیک وکړو نو تاسو دغه مایکروسافټ ټور راځي اوس دا تر اوسه پورې اپډیټ هم نه ده دا په اپډیټ کې له وروسته فقط اتوماتیک دغه صفحې درته راځي له کومه سره صفري لیکلی هغه تاسو فقط کلیک وکړئ دلته یو ګیټ درته راځي ګیټ داسې کلیک وکړو نور به هغه صفحې چې ده ډاونلوډېږي صفحې ډاونلوډ کړو اتوماتیک دلته درته راځي یوز کسټم ډیس باندې کلیک وکړئ نور استفاده کولی شئ مثال له دغو څخه لکه خپله مې ورته انتخاب کړی وه صحیح شو خو دا صفحه ما انتخاب کړې ده مې یو عکس کمپیوټر ته لیږلی بیا مې ورته انتخاب کړی که غواړئ چې دا هم دلته در سره ذخیره شي سیودینز باندې کلیک وکړئ مثال دلته یو نوم مرکز دا د کمپیوټر په نامه در سره ذخیره کړه دا هم سیو کړه کله چې سیو کړه اوس ګوره دا دلته سیو شو که نه سیو څو عکسونه دي یو ایمیج مشکل خو نشته تر دې بله خبر دلته یوه ده کله چې تاسو وینډوز وکئ اولا دلته د کمپیوټر د سپیسي نه وي او ریسایبینګ فقط دلته وي غواړئ چې مثال کنټرول پینل هم دلته اډ کړئ مثال یوزر فایل هم اډ کړئ یا مثال دا کمپیوټر دلته نه غواړئ بیا به راځئ سیټینګ ته کله چې سیټینګ ته راغلی له هغه وروسته دلته ډیسکټاپ آیکن سیټینګ لرو په دې به کلیک وکړئ کله چې کلیک وکړو اوس دلته ګوره چې انتخاب دی فقط کمپیوټر انتخاب ده او ریسایبینګ انتخاب ده نو فقط دلته هم یو کمپیوټر راغلی بل ریسایبینګ راغلی ورته یوزر فایل هم راته راوله کنټرول پینل هم راته راوله نیټورک هم راوله اپلای که اوس ګوره ټول دلته راوسو که رانه اوس که غواړئ چې مثال بېرته لرې کړي ورته دا هم لرې که کمپیوټر هم لرې که دا ورته ټیک مار لرې که او اپلای که دا به بېرته لرې کړي درته صحیح شول
بل ته وایس دغه خو کمپیوټر ده هر څوک چې ما کمپیوټر ته داخلیږي هغه څنګه کوي چې بس توجه ته وګوري وایي دلته فلمونه خو دلته دي بس کلیک پوکې نو فلمونو ته داخل شي هر شی کې ګوري صحیح سو نو غواړي چې دغه آیکن یې چینج کړي اوس ګوره دا خو هر څوک پېژني چې د فلمونو ځای ده که نه غواړم هلک ته سمبایل ورکړم هغه کالري بیا پېژني نو غواړي چې مثال دغه آیکن یې چینج کړي بیا په دې کلیک وکړي دلته چې کله کلیک وکړو چینج آیکن لرو چینج آیکن دې چې کله کلیک وکړو له غوره چې مثال کوم آیکن ورته انتخاب زه ورته دا ضرب اپلای که او دا هم ورته کیک اپلای که اوس ګوره اوس ګوره سره کوم څو چینج شو اوس دې ته نوم هم ور چینج کړه نوم چینجول خو مزه دې فقط رایټ کلیک وکړه رینیم ته راسه دلته مثال ورته ولیکه چې پاچا خان ورته لیکم پاچا خان ورته ولیکه انټر که څوک وایي دا ما کمپیوټر دی ډسپلې ده نه وایي سر هم خلاص و بیرته غواړي چې دا خپل حالت ته راولي کلیک په پوکې بیا به چینج آیکن ته چې راځي نو دلته خو شاید یو څه سخته درته معلومه شي مثال بیرته خپل یا مثال د شکورک اوس نه پیدا کېږي نو بیرته به راځي دلته رسټور ډیفالټ باندې کلیک وکړه نو دا به خپل حالت ته راشي که رانشي اوس یې فقط اپلای که اپلای دی که اوس بیرته به خپل حالت ته راشي نوم بیا ورته چینج کړي مثال هر نوم دې ورکوه مشکل خو نشته تر ده پوه خو شو انشاءالله مخکې ته ځو که بحث نن ورځې لپاره دیر سو سه دا پونټ سټارټ او ټیسټ بار به انشاءالله بلې ورځ ته پرېږدو تر دې چې کوم سوال پوښتنه نه لرم